لا ابو ذر رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله پاک څخه روایت کوي. روایت سوی دی چې الله پاک فرمایي: ای زما بندگانو، ما پر خپل نفس ظلم کول حرام ګرځولی دي او هغه می ستاسو په منځ کې حرام ګرځولی، نو یو پر بل ظلم مکوي. ای زما بندگانو، تاسې ټوله ګمراهان یاست مګر هغه څوک چې هغه ته هدایت وکړم، نو زما څخه د هدایت غوښتنه وکړئ، تاسو ته هدایت کوم. ای زما بندگانو، تاسې ټوله وږي یاست مګر هغه څوک چې زه ورته طعام او خواړه ورکړم، نو زما څخه طعام او خواړه وغواړئ، تاسو ته خواړه درکوم. ای زما بندگانو، تاسو ټوله بربند یاست مګر هغه څوک چې زه یې پټ کړم، نو زما څخه د پوشاک غوښتنه وکړئ، زه به تاسو پټ کړم. ای زما بندگانو، تاسو شپه او ورځ په خطا او غلطي اخته کیږئ او زه د ټولو ګناهونو بخښونکی یم، نو زما څخه د مغفرت غوښتنه وکړئ، زه تاسو ته بخښنه کوم. ای زما بندگانو، تاسو ما ته د زیان رسولو وړتیا نه لرئ چې زیان را پیښ کړئ، او نه هم ما ته د ګټې رسولو توان لرئ چې ما ته ګټه ورسوئ. ای زما بندگانو، که چیرې ستاسو اول او آخر انس او جن په یوه حالت او ستاسو د تر ټولو متقي ترین شخص د زړه په څیر اوسي، یعنی ټوله د تقوا په لوړه سطحه کې قرار ولري، دا زما په پادشاهي او قدرت کې هیڅ شی نسي اضافه کولی. ای زما بندگانو، که چیرې ستاسو اول او آخر انس او جن په یوه حالت او ستاسو د تر ټولو فاجر ترین شخص د زړه په څیر اوسي، یعنی که چیرې تاسو ټوله په آخرین درجه د فجور او بدیو کې قرار ولري لکه ستاسو فاجر ترین شخص، دا زما په ملک کې د ذرې کموالی نه راولي. ای زما بندگانو، که چیرې ستاسو اول او آخر انس او جن ټوله په یوه پراخه دشته او صحرا کې راغونډ سي او زما څخه مرسته وغواړي او زه هر یوه ته له دوی څخه هغه څه چې دوی غواړي ورکړم، زما له خزانې هیڅ شی نه کمیږي مګر د هغو اوبو په اندازه کوم چې یو ستن په یو دریاب کې داخل سي او هغه له ځانه سره اوبه راوړي. ای زما بندگانو، دا صرف ستاسو اعمال دي چې زه هغه ستاسو لپاره ثبت او ضبط کوم، او د قیامت په ورځ بدله د هغې پرته له کمۍ او زیاتۍ و تاسو ته درکوم. نو که چیرې ستاسو څخه څوک و خیر ته ورسیږي، یعنی بریالی سي، باید د خپل رب حمد او ثنا ووایي، او که چیرې چاته د دې برعکس یعنی زیان په برخه سو، پرته له خپله ځانه نور څوک باید ملامت نه کړي. للدنيا وسموا حبا قصد العليا، صاغوا للمجد رسالتهم وأبوا إلا نورا هديا.